دلته په ننګرهار کې یو سوداګر د کرکټ د بیټونو فابریکه جوړه کړې ده او په دې فابریکه یې شاوخوا 400,000 افغانۍ پانګونه کړې. د فابریکې مالک محمد وسیم وایي که دولت یې ملاتړ وکړي کوچنۍ صنعتي فابریکه به یې په غټه فابریکه بدله شي او د هیواد ګوټ ته به د خپل هیواد تولید بازار ته وړاندې کړي. د په ورته مهال له نورو سوداګرو هم غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي ترڅو د هیواد اقتصاد پیاوړی شي. یا د نورې کارخانې اوس موږ ګریپ جوړ دا کو تار شو داسې نور مواد دي دلته کارخانې جوړې کړي لکه موږ خو دغه یو بیټ جوړولی شو دغه هم جوړ کړو که یو څوک بل پیدا شي دا ګریپ جوړ کړي نور دا کوم مواد چې دي یا کوم هغه مواد چې دلته نه جوړېږي د خارج نه راځي خو یو تجار یې دلته راکړي چې موږ نږدې نه هلته واخلو خپل کار په مخ یوسو. د کرکټ لوبغاړي وایي دا بیټونه د بهرنیو په پرتله د جنسیت له اړخه ښه او په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې فابریکې یو تن کارګر چې شاهد نومیږي وایي پخوا یې له هیواده بهر د بیټونو په یوې فابریکې کې کار کولو خو اوس په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوي او خوښ دی. اوس الحمدلله خپل ملک کارخانې جوړې شوي دي او دلته کار میلاویږي د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابره وو. ته چې کوم چا سره پیسه لري سرمایه‌دار چې هغه ځان له بیټ نه کاري او داسې کاروبار کې تجربه لري چې هغه شروع کړي او افغانان چې کوم دا مزدورکاره خلک دي هغوی ته د روزۍ د ګټلو وسیله جوړه شي. په ورته مهال د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د هیواد له خپل تولیده خوښ دي او وایي په داسې فابریکو جوړولو سره له یوې خوا ځوانانو ته د کار زمینه برابریږي او هم د هیواد په اقتصاد کې زیاتوالی راځي. د نورو ممالکو نه موږ ته بیټونه راتلل نسبتا کوالټي به هم خراب و هغه قیمت کې به هم قیمت به نسبتا دغه فابریکه چې جوړ شوی دا بیټونه ارزان هم دي او کوالټي هم ښه ده زر نه ماتېږي. اوس چې دا دلته ماشاءالله زموږ سرمایه ګزاران دلته سرمایه ګزاري کړی نو موږ باید خپل هیوادوال او خپل سرمایه ګزاران تجاران باید حمایت کړو د هغې خپل وطن تولید نه استفاده کړو تر څو زموږ وطن پرمختګ وکړي. د بیټ جوړونې د کارخانې مسؤل وایي د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته دغه بیټونه تولیدوي. هم باور دا دی که چیرته په هیواد دننه په بیلابیلو برخو کې پانګه اچونه وشي د هیواد اقتصاد به پر پښو ودرېږي. جاوید رازمند انعکاس رادیو تلویزیون جلال آباد.